خلک چې منځني عمر ته رسیږي نو د ځینو نښو په لیدلو سره خپل سن لوړه حسابوي چې له امله یې دوی فکر کوي چې بوډاتوب ته نږدې شوي دي. خو ځینې عادتونه شته چې نه باید بوډاتوب وبلل شي. لومړی بدمزاجي یا بدخلقي. بدمزاجي او بوډاتوب یو له بل سره اړیکه نه لري. په حقیقت کې ټول خلک په هر سن کې کیدای شي بدمزاجه شي. بل هم اوروتک په طبیعي توګه د زوړ عمر سره هیڅ اړیکه نه لري، خو آخر کې که په ناڅاپي توګه له دې حالت سره مخ شوي یاست نو ډاکټر ته ولاړ شئ. د وزن کمیدل پرته له علته. موږ زیاتره دا هیله لرو چې وزن مو کم شي پرته له دې چې هڅه وکړو، خو کله چې دا پیښه په ناڅاپي توګه وي پوه شئ چې کار له عمر سره تړاو نه لري بلکې یو جدي ستونزه ده. د مفصلونو درد. زیاتره خلک د عمر په ډیریدو سره د مفصل په درد اخته کیږي، خو که دا درد ډیر او دوامداره شي د هغه علت پیدا کړئ، ځکه کیدای شي د مفصلونو د پړسوب نښه وي نه د بوډاتوب نښه. ریږدیدل. کله ناکله ریږدیدل کیدای شي په هر سن کې وي، که څه هم د سن په ډیریدلو کې د دې کار احتمال شته، خو هیڅکله باید دا نښه ناهیلي ونه نیسو. زیاتره ریږدیدل په لاسونو کې لیدل کیږي، خو په ځینو مواردو کې په پښو کې هم احساسیږي.